چینل لیدونکو سلام ستړي مشه په موکړې چولاندو مهمو خبرونو ته. په ننګرهار کې د روب او مربا دوه سترې فابریکې جوړې شوې. د افغانستان د کرنې او اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت په ننګرهار ولایت کې د روب او مربا د دوه سترو فابریکې د جوړېدو خبر ورکوي. د وزارت ویان د اکبر رستمي نن پنجشنبه ازادي راډیو ته وویل پر دغه دواړو فابریکو 15.3 میلیونه ډالره لګښت راځي چې نږدې 50 سلنه یې د اسیا پراختي بانک لخوا ورکول کیږي. رستمي وایي دغه فابریکې به ډېر ژر فعاله شي. د وزارت د معلوماتو له مخې د روب فابریکه به په یوه ساعت کې د 4 میټریک ټنه روب، د مربا جوړېدونکې فابریکه به په یوه ساعت کې 0.5 میټریک ټنه د بېلابېلو تازه میوو په ځانګړي ډول د انځرو او الوبالو د مربا د تولید ظرفیت ولري. دا وزارت وایي اوس مهال د هیواد د روب او مربا ډېره اړتیا د ګاونډیو او د سیمه ییزو هیوادونو په ځانګړي ډول ایران، ترکیې نه پوره کیږي. بل لور ته په پکتیا کې لاس استنادي دیوالونه جوړیږي. د پکتیا د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست د دې ولایت له لاسو کلیوالي شوراګانو سره د محافظتي دیوالونو د جوړولو پروژې لاسلیک کړي چې په 3 میاشتو کې به بشپړې شي. د پکتیا والي محمد حلیف فدایي وایي په دې پروژو 14 میلیونه افغانۍ لګښت راځي چې 90 سلنه لګښت یې د کرنې ریاست او 10 سلنه یې د کلیوالي شوراګانو لخوا ورکول کیږي. دی وایي د کرنې برخه کې دغه پروژې به د پکتیا ولایت د مرکز په ګډون د احمد خیلو، ډنډ پټان او شواک ولسوالیو کې پلی شي چې ورسره سم به زرګونه جریبه ځمکه د اوبو د تخریب له خطره وژغورل شي. نوموړي له شوراګانو وغوښتل چې د پروژو چارې په ښه کیفیت ترسره کړي. د سیمې اوسیدونکي او بزګران هم د یادو پروژو په پرانیسته خوښت او ژمنه کوي چې د پروژې چارې به له نقشې او پلان سره سمې ورغوي. افغان چارواکي وایي تیر کال هند ته د تازه میوو صادرات 25 سلنه زیات شوي. د هند په ممبئی کې د افغانستان جنرال قونسلا زکیه وردګ وایي تیر کال هند ته د افغانستان د تازه میوو صادرات په سلو کې 25 زیات شوي دي. دا خبره په ممبئی کې د افغانستان د تازه میوو په نندارتون کې وکړه. په د نندارتون کې چې هند ته د افغانستان د میوو د صادراتو د زیاتېدا په هدف جوړ شوی 40 هندي او 14 افغان سوداګرو ګډون کړی و. زکیه وردګ وایي دا ډول نندارتونونه به په راتلونکو 3 کالونو کې 2 میلیارډ ډالرو ته د افغانستان او هند د راکړو ورکړو د رسیدو له هدف سره مرسته وکړي. ملي اردو وایي د ننګرهار په حصارک کې لاس طالبان وژل شوي. د افغانستان په ختیځ کې ملي اردو وایي د ننګرهار په حصارک ولسوالۍ کې لږ تر لږه لاس طالبان وژلي دي. د سلاف قلعه اردو ویاند سید مقصود آغا ازادي راډیو ته وویل چې د وسلوال طالبان په هوایي او توپچي بریدونو کې وژل شوي. 10 تنه وسلوال طالبان وژل شوي، 6 نور یې ټپیان دي. 1 میل د شکه او ګڼ شمېر سپکې وسلې او مهمات هم له منځه وړل شوي دي. سید مقصود آغا دا هم وویل چې امنیتي ځواکونو د دولت د وسلوالو مخالفانو له لوري یو شمېر ځای پر ځای شوي ماینونه شنډ کړي دي. طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دی ویلي. ملي اردو وایي هوایي بریدونو بلخ کې 13 وسلوال طالبانو وژل. د افغانستان په شمال کې د ملي اردو چارواکي ادعا کوي چې په بلخ ولایت کې 13 وسلوال طالبان وژلي دي. د 209 شین قلعه اردو په اعلامیه کې راغلي چې افغان هوایي ځواکونو پرون چهارشنبه د دې ولایت په کلدار او شورتیپا ولسوالیو کې د طالبانو په سنګرونو بمبارۍ کړې دي. اعلامیه کې ادعا شوې چې په دې بریدونو سره د طالبانو د څو قوماندانانو په شمول 13 تنه وژل شوي او 19 تنه نورې ټپیان دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه د وروختي مرګ ژوبلې په اړه د افغان چارواکو د دې ادعا په تړاو تفسیره نه ده کړې. بل لور ته د هرات والي وایي پر غوریان ولسوالۍ د طالبانو حمله په شا تنبېدلې. د هرات چارواکي وایي پر غوریان ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو ډلهیزه حمله له ماتې سره مخامخ شوې ده. د هرات والي عبدالصبور قانع وایي د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ نښتو کې د طالبانو د سرې قضیې د 2 غړیو په ګډون د دې ډلې لاس وسلوال وژل شوي دي. قانع زیاته کړه تېره شپه وسلوالو طالبانو پر غوریان ولسوالۍ پراخه حمله وکړه. لومړی یې موټر بم چاودنه وکړه
او ورپسې وسلوالو برید پیل کړ. افغان امنیتي او د فیسبوکونو په میړانه د غوریان ولسوالۍ دفاع وکړه او حمله یې په شا وتنبوله. د کنې په وینا په دغو نښتو کې یو سرتیری وژل شوی او 3 نور ټاپیان شوي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه د دې ادعا په اړه څه نه دي ویلي. د اپاټا هوکړه لیک د تعدیل په اړه په کابل کې مشورتي ناسته وشوه. د اپاټا هوکړه لیک د تعدیل په اړه په کابل کې د افغان چارواکو ترمنځ مشورتي ناسته ترسره شوه. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویاند فواد احمدي نن پنجشنبه ازادي راډیو ته که څه هم د دې ناستې کره نیټه ونه ښوده، خو زیاته یې کړه چې د دغې ناستې په اړه د ټولو سوداګرو او پانګوالو وړاندیزونه واخیستل شول. احمدي په خبره ممکن تر راتلونکې میاشت پورې د اپاټا ناسته ترسره شي، خو د خصوصي سکتور لازمه مشورې د دې ناستې د هوکړه لیک د تعدیل په اړه راټولې شوي. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت د معلوماتو له مخې د اپاټا هوکړه لیک د افغانستان او پاکستان ترمنځ په 2011 میلادي کال کې لاسلیک شو. د دې هوکړه لیک له مخې افغانستان واګاس سوداګریز بندر، ګوادر بندر او د پاکستان کراچۍ بندر ته لار ومونده. مقابل کې پاکستان د حیرتان او اسلام قلعه بندرونو له لارې ازبکستان، تاجکستان او حیرتان بندرونو ته لار ومونده. ترکیه د افغانستان د سولې په پروسه کې رغنده رول لوبولی شي. د افغان سولې او په دې برخه کې د ترکیې رول تر عنوان لاندې په جوړ شوي کنفرانس کې ګډونوالو ویلي چې ترکیه په افغان سوله کې رغنده رول لوبولی شي. د سیاسي او امنیتي چارو یوه ترکي متخصص په خپلو خبرو کې ویلي چې ترکیه له افغانستان سره تاریخي ډیپلوماټیکي اړیکې لري او ترڅنګ یې په سیمه کې هم له ښه نفوذ برخمن هیواد دی. سرچینه کاږي چې ترکیه د همدې مسایلو ته په کتو د افغانستان د سولې په مسله کې خپله هڅه ډیره کړي. په دې کنفرانس کې د پاکستان د بهرنیو چارو پخواني وزیر عزیز احمد چودھری ویلي د سیمې هیوادونو ته پکار ده چې د افغانستان د سولې په اهمیت پوه شي او په دې برخه کې خپل همکارۍ ډیرې کړي. هغه ویلي پاکستان ته هم پکار ده چې له افغان سولې سره رښتینې همکاري وکړي او رامنځته شوی فرصت ضایع نه کړي. او شمالي وزیرستان کې 2 پاکستاني پوځیان وژل شوي. د پاکستان پوځ ویلي چې وړمه شپه په جنوبي وزیرستان کې د 3 پاکستاني سرتیرو تر وژل کېدو وروسته په شمالي وزیرستان کې هم د پوځ پر پوسته د ډیورنډ فرضي کرښې له دې غاړې برید شوی دی چې په پایله کې 2 پوځیان وژل شوي او 2 نور ټاپیان شوي دي. د پاکستاني پوځ په خبرپاڼه کې راغلي چې پوځیانو یې بریدګرو ته کوټلی ځواب ویلی دی چې وشمېر وسلوال یې وژلي هم دي، خو کره شمېر یې معلوم نه دی. افغان چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د ویلو ده چې په دې وروستیو کې د ډیورنډ فرضي کرښې پورې غاړې ته پر پاکستاني پوځیانو بریدونه ډېر شوي چې په پایله کې ګڼو پوځیانو ته مرګ ژوبله اوښتې دي. لیدونکو له ملتیا مننه، ښې چارې.